درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. پژواک خوای د کابل هوایي ډګر ته د تیر نظام سرحدي پولیس بیرته راغوښتل شوي او خپلې دندې پر مخ وړي. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په اسلام آباد کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي مشرانو سره لیدلي دي. پاکستانی رسنۍ وایي په دې لیدنه کې د روسیې، چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د منځنۍ اسیایي هیوادونو استخباراتي مشرانو ګډون کړی و. بلخوا د کندوز هوایي ډګر ته الوتنې بیرته پیل شوې. د کندوز ولایت ځایي چارواکي وایي چې تیره ورځ یوې بهرنۍ الوتکې 4 تنه بې پولې ډاکټران چې په کندوز ولایت کې فعالیت کوي دغه ولایت ته انتقال کړي دي. د کندوز ولایت د ځایي مسؤلینو په وینا د هوایي ډګر ټولې برخې بیرته فعالې دي او هیڅ ستونزې د الوتکو د تګ راتګ په برخه کې نه لري. بلخوا د چین مشهورې خپرونې ګلوبل ټایمز په یو مطلب کې ویلي چې که نړیواله ټولنه په رښتینې توګه غواړي له جګړې وروسته افغانستان سره مرسته وکړي نو اوس یې وخت را رسېدلی دی. خپرونه وایي د سیمې او نړۍ د ټولو هیوادونو دنده دا ده چې د جنگ وروسته اوسني افغانستان سره مرسته وکړي او دغه هیواد بشپړ ثبات او سوکالۍ ته ورسوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.